ستاسې په چوپتیا او زغم کې یو پټ ځواک پروت دی. دا کمزوري نه ده بلکې د دروني قوت نه بیانېدونکې څرګندونه ده. د پیاوړي او حلیم شخصیت یوه نښه دا هم ده چې هره خبره تاته کېږي سمدستي غبرګون ونه ښایې. د همداسې یو پیاوړي انسان جوړېدو لپاره پکار ده چې د سړې سینې یا نه غبرګون مهارت زده او پیاوړی کړئ. دا مهارت ولې اړین دی او ولې باید زده شي؟ دلته پر همدې موضوع باندې بحث کوو. د دې ځواک د ترلاسه کولو لپاره لومړی باید خپل پیاوړي احساسات او اړخونه وپېژنئ او کله چې څرګند شي بیړه مه کوئ. دلته څو داسې لارې چارې شته چې د همدې موضوع په برخه کې مرسته درسره کوي. څو یوې خبرې ته په څړه سینه ځواب ورکړئ. معکوسه ذهني شمېرنه. د حوصله مند کېدو لپاره لومړی شرط دا دی چې تاسې باید په همدې شیبه کې فزیکي حضور ولرئ. کله چې ځانګړې خبرې یا کړنې ګورو طبیعي ده چې احساسات ژر پارېږي. په همدې حالت کې په څړه سینه ژوره ساه واخلئ، بیا یو څو شیبې تم شئ او په ذهن کې مو له یوې تر لسمې یا برعکس له لسمې تر یوې شمېرې پورې حساب وکړئ. دا د احساساتو په کنټرول کې زیاته مرسته کوي او ارواپوهان یې کیمیاوي معکوسه شمېرنه بولي. که څه هم دا چاره اسانه ښکاري خو همدا مغز آراموي او د ناڅاپي یا ژر غبرګون مخنیوی کوي. اصلي لامل پیدا کړه. له خپل ځان څخه پوښتنه وکړه او وګوره هغه کوم څه دي چې تا تحریک کوي. ځینې وختونه یو کس یوه خبره او یا کوم کار د دې لپاره کوي چې زموږ غبرګون وګوري، نو ډیری وختونه هغه څه نه وي چې دوی وایي بلکې هغه زموږ خپل دنني وجود سره تړاو لري، نه د هغوی سره. بل ځل چې خفه شوې له ځان څخه پوښتنه وکړه آیا په رښتیا هم د خپلو احساساتو د لاسه ورکولو لپاره کوم منطقي دلیل لرم او که نه یوازې غواړم د هغه فرصت په لټه کې اوسم چې خپل زړه پرې تش کړم. د وجود دننه مو پټ استرس او غوسه سړه کړئ. په یوې مشهورې روغتیایي ویبپاڼې هیلت لاین کې چې د سارا لینډبرګ بیان راغلی او پکې ویلي دي چې غوسه او استرس ستاسې پر رواني روغتیا منفي اغیزه کوي. په همدې بنسټ دا اړینه ده چې خپل احساسات وپېژنئ، درک یې کړئ او څرګند یې کړئ. هر څومره ډېر چې په زړه کې استرس او خفګان ته ځای ورکړئ په هماغه اندازه د امکان لري چې یوه ورځ ستاسې توقع خلاف ښکاره شي. خو تر ټولو ښه لاره دا ده چې احساسات مو په مناسبه او غوره لار څرګند او زړه مو تش کړئ. د بیلګې په توګه ورزش او که چیرته د ورته مناسبه وي له هغه چا سره په ګډه منډه ووهئ یا خبرې ورسره وکړئ چې تاسې یې خفه کړي یاست. کنې لار ترې جلا کړئ او له یو بل داسې کس سره ملګرتیا وکړئ چې تاسې پرې باور کوئ. اصلي موخه دا ده چې خپل احساسات کابو کړئ، نه دا چې احساسات تاسې کنټرول کړي. پایلې په پام کې ونیسئ. ډیری خلک د زغم او صبر ځواک نه پیژني ځکه د ژر او بې فکره غبرګونونو پایلې نشي درک کولی. که چیرته یوه شیبه هم د ژر غبرګون پایلو ته فکر وکړئ ښایي غوره وګڼئ چې آرام پاتې شئ. که چیرته ستاسې غبرګون حالات نور هم خرابوي یا هم له تا له یوې ستونزې سره مخ کوي نو موخه یې همدا وي چې تاسې کمزوري کړي او یا مو هم له خپل موقف څخه راکوز کړي. آیا غواړئ هغه کس یا شي ته چې ارزښت نه لري ځواک ورکړئ؟ خواخوږي ولره. د غبرګون د نه ښودلو لپاره یوه غوره او مناسبه لاره خواخوږي ده. کله چې د په زړه کې مینه وي د نورو کسانو له کړنو څخه ډېر لږ خفه کیږي ځکه ستا په زړه کې د دوی د چلند او کړنو په پرتله د مینې او خواخوږي ګراف لوړ دی. کله چې ته یوې پیښې یا یو حالت د همغه زیانمن شخص د زاویې وګورې درد یې درک او احساس کوې. د ژر غبرګون نه ښودلو ګټې. که چیرې د غبرګون نه ښودلو هنر زده کړې هیڅکله به ماتې ونه خورې. که چیرته یو کس په قصدي توګه وغواړي چې دا تحریک یا په احساساتو راولي او ته آرامه پاتې شې دا چار د دې لامل ګرځي چې بیا ځلې درته ونه وایي. غوره تصمیم نیونه. کله چې آرامه اوسې غوره او سنجیده پریکړه کوې دا چاره ستا د شخصیت او ستا د ژوند کیفیت لوړوي. د کالیفورنیا سن دیګو پوهنتون د څېړنو له مخې د احساساتو کنټرول د قوت په ترلاسه کېدو او ساتنه کې د پام وړ رول لري او همدارنګه دا چاره د اغېزمنې رهبرۍ لپاره هم اړینه ده. پیاوړې اړیکې. د میرمن او خاوند د درملنې متخصص جان ګاتم وایي چې د شخړې پر مهال د اړیکو منفي طریقې کولی شي د دوو کسانو ترمنځ خپلمنځي اړیکه زیانمنه کړي. تندې خبرې او شدیدې نیوکې د کینې او دفاعي حالت د زیاتوالي لامل ګرځي. د مهربانه او شعوري اړیکې پر مټ کولی شئ چې اړیکه مو په فولادي مزو وتړئ او پیاوړې کړئ.
د تلپاته اړیکې لپاره د رښتینولۍ سربیره د بحث یا لانجې پر مهال نرموالی او انعطاف هم اړین دي. زیات تمرکز کول: کله چې ته بې ارزښته شیانو ته توجه ونه کړې، کولی شې چې په خپلو اصلي شیانو باندې تمرکز وکړې او خپلو چارو ته رسیدنه وکړې. د بیلګې په توګه که چیرې یو کس تا سره ټکر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې ستا احساسات راوپاروي، کولی شي یا غبرګون څرګند کړي او یا هم هیڅ کیسه کې نشي او خپل چارو ته دوام ورکړي او اجازه ورنه کړي چې دوی منفي خبرې پر تا باندې اغیزه وکړي او له کاره دې وباسي. ته روباټ نه یې، بلکې انسان یې او احساسات او غوښتنې لري. احساس درلودل طبیعي پدیده ده، خو اړینه نه ده چې دومره واک ورکړي چې بیا دې په ناسمو لارو سر کړي. احساسات ښایي ژر پای ته ورسیږي، خو د خبرې زخم او بد چلند بیا تر ډیره پاتې کیږي. نو ښه دا ده چې د احساساتو پر مهال ژر غبرګون ونه ښیې. د دې ټولو لارو چارو په ترسره کېدو سره کولی شي په خپل ځان کې د ځواک پیاوړي اړخونه وروځې چې په هر ډول حالاتو کې له تا یو رهبر او یو غوره شخصیت جوړ کړي.